ښه لکه څنګه داسې سټرنګ کې ویلیو ورکوي که نه دا دې کنورټ کړي ان هغه ته نمبر ته انده شوی دا ځکه مو ته هم په سټرنګ کې ویلیو ورکوي او دا به مو څه کړو کنورټ وکړو څه ته نمبر پارسه فلوټ یا پارسه انټ دلی کې به هم مو کنورट को यार इस्लाम पानी थोड़ा मुझे भी दो पार्स फ्लोट दावश दिजे वैल्यू रवाओ दिजे आरो ठीक शो इसको मो लॉजिक लिखा लो आगा मो चेको अनकमेंट मो लक्ष्य इसको हाँ the first जब पहला दीजिए डिक्लेयर लेट रिजल्ट वेरिएबल मुझे करो नरम करो was the first name पर जो मौजे की वेरिएबल था ना मुझे वेर का first value the first value और दामो second value ठीक शो और दाजी की दीदी वाला चेयर थी रिजल्ट की मोसरा दीदी end result जे पहला आगा चेकआउट रिटर्न तबे बात की चेक रिजल्ट चेक रिजल्ट फोकस गुरु थे 22 18 40 कोर्स सही कहीं स्क्रीन खाक और सेश दामो का तो 22 जी सर साबर में फिर पे आया था एग्जीक्यूट 10 2 ऐड मुको सही है सबट्रैक्ट सही शो लायो डिवाइड रिजल्ट सही रहोगे पूरा Yes, sir. हमारा लॉजिक दा चुकुम तो आज के निकला और दीजिए रिजल्ट हो د دې ځای پر اکزیکیوشن څنګه وشو پهله په دې ځون په یو ښه مو څو Yes, sir. دې کې مو څو 10 انټر څه کله دې کې مو انټری کوله کنه دې کې مو څه کله انټری کوله دا یو دا کنه یا دا چو طرف نه دی ډیر زیات شور راځي دا شور ورته ما کوم نه هغه دا اوس ګورئ مو څه دي چې انټری کوله چینج مو کوله نو دا مو سره دا یو انپوټ ده نو مو سره په هر یو چینج دا کال کېدو چې دا کال شو نو دې کې مو ویلیو راوخسته عام نمبر ته چینج کا او هغه مو فرست ویلیو کې واچولو اوس د فرست ویلیو چې مو سره دې کې مو ویریبل هستی دې کې روغه means that مو 10 صدی کې انټر کو 10 نه 10 مو سره دې کال بیک په مادات سره دې کې مو واچول ٹھیک شو اوس دا ویریبل مو دې کې ډیکلیئر کړي پټاپ صحیح ده means that first value مو سره component لیول منتی چه ویریبل ده دی فنکشن نه بهر او دی فنکشن نه بهر او دی فنکشن نه بهر means that
د فرست ویلیو ویریبل څه ده مو سره دې کمپوننټ کې هر ځای کې اکسیسیبل دی په دې ورسېدو Yes, sir. जी सर اوس ګورئ مو څه دې کې چینج وکړو د فرست ویلیو ویریبل کې څنګه ورسېدو जी सर as it is زه څه کله په دې کې چینج کوم په دې کې څه انټر کوم نو مو سره څه کېږي په هر یو چینج باندې دا فنکشن کال کېږي دې فنکشن په مدد سره زه سیکنډ ویلیو ویریبل مو ډیکلیئر کړی پوسه دې کې زه چې اچوم چې کومه انټري مو سره کېږي هغه دې کې مو سره Roshi. په دې Yes. پوه شو دې کې مو څه انټر Yes. کړو مو سره دغه ویریبل کې First value کې راوړل. او Yes, څه sir. دې کې مو انټر کړو مو سره په Second value کې راوړل. اوس ګورو اوس زه کله اډ کلیک اډ نه اډ منتیا مو سره چه کېږي که سوچ وکړي اډ منتیا مو سره کال کېږي کیلکولیټر فنکشن په کال شو او هغه ته اپریشن ته مو از ا پیرامیټر یوه ویلیو اسینډ کړي اډ لوړه څه کله روشي نو دا ځای کې د دې فنکشن اکزیکیوشن چې شي سټارټ شي چې سټارټ شو نو پهله یو ویریبل کریټ شي بیا روشي اپریشن کې مو سره اډ ده یس ټرو شو اډ راغلی اوس د فرست ویلیو پلس سیکنډ ویلیو فرست ویلیو سیکنډ ویلیو کې چې شوي ا پلس کې مو سره چې کی ریزلټ ته Result ته وچه. وای چولو بس دا نور به ټول ایلس اف دا به سکیپ شي دې کې مو ته به چې شو کی ریزلټ Result. check result 12 plus show value row and this is the subtract click the subtract is a click and that function da call شو دي کې مو سره subtract رو was the function execution start شو کنه result variable create شو operation کې add ده نه ده false شو else operation کې subtract ده yes اوس فرست ویلیو نه سیکنډ ویلیو ماینس شو ریزلټ کې ریزلټ راغو صحیح ده او ما سره دې ځای کې چې شو Show. check result 8 function ختم and this is the مو کلیک کو multiply and this is divide په ټولو منځ به دا فنکشن کل کیږي او مو سره به ویلیو کیلکولیټ کوي او دې ځای کې به چې کوي دې ځای کې به چې کوي شو کوي به په دې ورسېدو Yes, sir. जी सर دې ځای پورې ښه صحیح پوه شو जी सर Yes, کې هم sir. څه کوېشن نشته No, sir. सर यो क्वेश्चन दा یا कोड کې ده सर सर دا اون چینج هم کوم هغه مې هغه کړی کنه اون چینج سر لون دی سر د دې دا فنکشن کوم دا کنه سر دا مو دا فنکشن د لون دی استعمال کړی کنه سر نو دا مو صدا بیس فنکشن به استعمالو دا یا د ایرو فنکشن استعمالوي ایرو فنکشن یوز کا او سر دې کې خو بیا ایرو فنکشن خو مو سره لکه لایک هویسټډ نه ده کنه سر یس نو دا پوس ویلیو ایکسس کوي بیا بالکل به اکسس کوي سو کې ده سر دا کوشن ګوره ته کدی کې فنکشن جوړ کې کنه دا فنکشن کله ایگزیکیوټ کیږي هغه پسې څه کله Yes, تو sir. سره د کی څه چینج روشي پوه شو کنه کله Yes, sir. چینج روشي ایگزیکیوټ کیږي به زه دې په ځای ایرو فنکشن جوړم فرض کر دې لګي زه داسې کوم ایرو فنکشن ویلیو او دا ځکه زه چاهم ما سره فرست ویلیو کې څه دا دي کې ما سره واچوم سر مو ته پوس غنې له سر دا هندل فرست فنکشن فرست ټینس
کوم دی نه که نه تاسو نه خیر دې ځای کې دا شاید ایرو فنکشن سره کنفیوز کومه جی دې سر کې ته ایرو فنکشن اچوی شي دې کې ته دا فنکشن اچوی شي دې کې ته فنکشن ایکسپریشن اچوی شي فنکشن جی سر ایکسپریشن پته یو دی که نه جی سر هینډل دې کې ویر کې فنکشن دا مو سره فنکشن ایکسپریشن ته دې کې دا جوړوای شي دې کې ته هر جی قسم سر فنکشن ورکوای شي ټیک شو اوکې سر په دې ورسېدو بالکل Yes. ورسېدو اوس پرې تاسو دې کې چې محسوس کو چې یار مو سره یې څومره سمپلیسټي راکړې ګورئ موږ دغونه خلاص کړیو behind the scene react تو سره ان دغه شای استعمالي ښه document.get value by id document.get value by class او څه او مو سره یې دې کې څه کړي کې سای سیمپل کړي بس مو ته یو اون چینج ایونت را کړی سدی دا کال بیک پاس کوه او بس زه به درته هغه کې ویلیو درکوم انده شوی په بټن مې کې مو سره اون کلیک را کړی سدی کې کال بیک پاس کو او زه به درته هغه کال کوم پوه شوې که نه دی بیهایند د سین ریکټ چې کوي دا هغه شیان استعمالوي او دا دې نه یې مو چې کړي مو یې بېغمه Close کړي. کلوز کړي دا دې کې غاټه سمپلیسټي ده پوه شوې نور تو جی سره سر. کوډ مغا جاوا سکرپټ ده مغا HTML ده مغا Hard CSS disk. ده پوه شوې دې ځای پرې پوه شو جی Yes, sir. ښه اوس ګوره دې ځای کې زه څه کوم صرف ویلیو شو کوم صحیح ده که نه خو دی مو سره خاص دی انپوټ که نه څه شو دا انپوټ یې خاص دی او دی من دی اپلای کړی ریډ اونلی زه دې ځای کې سمپل ویلیو شو کوم که نه انپوټ ضرورت نشته څه کله ویلیو شو کوم HTML والا یو ویریبل هغه دپاره به دا بریکټ واچو دې کې ویریبل نیم واچو فار ایگزامپل زه شو کوم فرست ویلیو چیا ورکی نشته فی الحال که نه دا به مو سره امټي شو شي فرض کر زه دې کې اچوم 10 دا وکړم مو سره 10 شو Yes, sir. نو زه دې ځای کې چې هم HTML کې شو کوم که نه د کرلی بریسز او هغه په منځ کې بریکټ او که ډایرکټ کانسټنټ ویلیو بیا د کرلی بریسز ضرورت نشته بس بیا ډایرکټ دې ځای کې ویلیو ورکړه دا غیر پوه شو زه ویریبل ویلیو شو کوم په کرلی بریسز کې به ویریبل نیم واچو نو ما سره یې دې ځای کې ویلیو راغله اوس ګورئ زه داسې کوم زه دا فرست کومه ویلیو چې دی ولا نه زه به اوس واخله یو بل ویریبل ریزلټ زه دې کې انیشل ویلیو 0 چوم صحیح ده اوس به داسې وکړه زما سره دا ریزلټ به نري کړه په دې دا زه نري کړه دې کې به ریزلټ چاته پوینټ کوي دې ته که Dita. نو دې کې چې هم کیلکولیټ شي په دې ریزلټ کې به شي ټیک ده Yes. اوس په زه دې کې چې شو کړه لاندې Result. ریزلټ اوس ګوره زه دې ورکوم 10 زه ورکوم 2 8 که سوچ وکړي مو سره ویلیو کیلکولیټ شو او دې ځای کې مو کنسول کولی هغه ځای کې مو سره یې شو کړه 10 پلس 2 10 یې راکړو خو ریزلټ دې ځای کې چینج نه شو
Yes, sir. زه سبټریک کلیک کوم 8 روکو دا چې چینج نه رو ملټیپلای ډیوایډ 8 means that مو سره د فنکشنالیټي صحیح کور کوي او مو سره ریزلټ کې هم ویلیو رسی په دې صدا کې مو اندو شو کړی کنه صحیح کنه Yes, sir. Yes, sir. په دې صدا کې کومه ویلیو کیلکولیټ شي اندازه ریزلټ کې چاو کنه د ویریبل کې او دا مو دې چې څه کړي Sure. شو کړی کنه خو مو ته دا وایو چې د ریزلټ کې چې روشي هغه دې لیکي ویلی نشو کیږي یار ګوره ماغه ویریبل مو دې ځکه شو کوم او ماغه ویریبل دې ځکه شو کوم دا ځکه چې کومه تازه ویلیو روشي هم مو ته رکی او دا ځکه ماغه ویلیو مو ته نه خي که فار ایگزامپل زه په 8 کلیک کوم صحیح ده کنه ایड में क्लिक को 24 रो को मगा रिजल्ट वेरिएबल दीजिए क्या है मगा रिजल्ट वेरिएबल दीजिए क्या है दाजे के मो सर है रिजल्ट्स को नवी वैल्यू आ शो एकड़ा कंसोल के अब HTML के मो सर नकाशो अंदर से जब सब्ट्रैक्ट क्लिक को रेवा को मल्टीप्लाइड डिवाइड यार دا مو سره یو پرابلم نشو بالکل اسی دا اوسه پرې څه کوم وایلو په دې خو پوه شو کنه Yes, sir. مین فوکس یې مون نن شو کامپوننټو په کامپوننټ خو پوه شو کنه جی سر Yes, sir. په دا اوسه پرې فلوم پوه شو Yes, sir. او اوس د کوم مو سره پرابلم جوړ شو په دا پرابلم پوه شو دا پرابلم په دا پرابلم باندې پوه شو کنه Yes, sir. خسې Yes, sir. Yes, sir. دا پرابلم چې یار حامد دا پرابلم باندې مو پوه کا زه په دا پرابلم نشم Sir, صدا مو کوم دا ریزلټس مو سره نوی ویلو اوس مو سره چې دا اوس 24 راغلی کنه دا ویلی مو سره دا ریزلټ کې نشو کی. مطلب مو سره HTML کې نشو کیږي Yes, sir. خو دا کنسول کې مو سره خو شو کیږي. شو کیږي HTML کې مو سره تازه ویلیو نه راکوي مطلب ماغه یو ویریبل ده زه دې ځکه شو کوم او مو دې ځکه هم شو کړه Yes, sir. دا ځکه مو سره ویلیو راکوي او لاندې مو سره نه راکوي ویلو نه ده. This is what problem. زه دا ځکه داسې کوم که ته سوچ وکړې که نه که سوچ وکړو ما سره په دې لیکې فرست ټایم چې کومه ویلیو دې کې پرته وي هماغه راکوي چې کله زه دا سټارټ کې څه ایگزیکیوټ کړم ما سره فرست ټایم دې کې څه پرته ہے 0 روک اوس که دې په ځای ما سره دې لیکې وي 100 اوس ګوره 100 روک فرست ټایم چې کومه ویلیو ماغه روک اوس دې ویریبل کې کوم چینج سره راځي هغه مو سره نه راکوي سوچ مې Yes, sir. اوس دې کې مو سره کوم چینج راځي هغه مو سره نه راکوي Screen باندې نه راځي. Yes. فرست ټایم مو سره دا چې فرست ټایم ویلیو راکوي چې دې کې کومه ویلیو څه وي هغه راکوي ها دا پرابلم پوه شو Yes. ښه صحیح په پوه شو جی سر لږ سکرینونه شیر کو چې زه تاسو شکلې واکسم چې په دا پرابلم صحیح پوه یو او که نه